دا خبره ده ځکه خو دا کلي خلک ما ته وایي کبیر خان دی او پیسه زما جانان او ایمان ده قرضې کې د بل نقصان ده او زما پکې فایده ځکه خو خلک راته وایي چې دا د کبیر خان دی هلکانو دا راته ووایه څنګه مې پېښه وکړه سرکوزو شرمېږئ ما خان بابا به ستاسو خبره د زړه په غوږونو باندې اوري خپله خبره ورته وکئ خان بابا لږې قرض پیسې مې پکار دي خان بابا د لور واده مې را جوړ دی که لږې قرض پیسې دې راکړې تا ته خو پته ده چې ما ته خلک کبیر خان وایي پیسه زما جانان زما ایمان ده او قرضه زما فایده بل پکې تاوان ده ځکه خلک راته وایي چې دا د کبیر خان دی دا راته ووایه زوی دې شته نه خانجي زوی خو مې نشته دی دا خو راته ووایه زوی دې نشته ته څه به مړ شې لور به دې واده شي خو زما دا قرضه به څوک راکوي ماله دا څه وایي خان زه خو په اسم باندې پوه نه شوم خان بابا زم ستاسو یم شرافته ځکه مې نن دی دواړه د شرافت په ژبه باندې پوه کړ وروره اخو مې راغلی و خان بابا له د قرض پیسو دپاره او تا د مرګ په خوب ودکو ملنجانه وروره تا ته خو ښه پته ده خان بابا له چې څوک قرض پیسو له راشي د هغې هم دا انجامي واه زما زمرو بچو واه دته وګوره زوی شته ده نه راغلی دی د قرض پیسې راکړه او زه دغه د مړ شوې اوس به د قرض پیسې ماله څوک راکوي د دې نه ښه ده چې لاړو
عامر پلارا اوبه خو دې اوس کلی خو زما د زوی په باره کې چې څه خبر ونه کې زه ستنه مخزي دومره واوره چې اولاد به موټ پټ ساتي او په ادب بیا ساتي عامر زمونږ یو زوی دی هغه په مونږ ډیر ګران دی زه نه غواړم چې زما زوی له څوک ضرر ورسوي و نیک بختي هماغه زما خبر لراغی کنه کوم مور پلار دا غواړي چې دا غزبې دې خود سره وي زم پلار یم چې د خپل زوی د مستقبل سوچ زه نه کوم نو څوک به کوي تاسې اور بو اغستې زما زوی څه خوشې تشه نه دی هغه اوس هم کار پسې تللی دی ما ته سر مه وینځه زه دې ډېر ښه پېژنم چې د خپل دوستانو روزګار شي هله به کار پسې روان شي امیر داسې ښکاري چې زه به د خپلې مینې منزل ته هېڅ چیرې مو نه رسم څه مطلب پروشي زه خو پوه نه شم چې ته ویل څه غواړې او تا ته خو ښه پته ده زه تا سره څومره مینه کوم او ما تر اوسه ستا په زړه کې ځای پیدا نه کړو داسې خبرې مه کوه پلوشي تا ته څه پته ده چې ستا لپاره د ما په زړه کې څومره مینه ده او چپلې شوې امیره وایه که نه چپ پدې شومه چې زما ډېره غریبي ده منم چې ته ما سره ډېره مینه کې خو زه خپل ځان ستا د مینې قابل نه ګڼم او داسې مه وایه امیره زه ستا د غریبۍ تاج غونډ عمر په خپل سر کې ښودل غواړم زمانم پختونیار دی او پختونیار د هغه خامار نوم دی چې یو ځل چاله ټک ورکي نو یا هغه په ځای باندې رشي او یا په ځمکه تخته شي دا جی ته وا پختونیاره وا که نن دې مور ژوندی وه نو زما غوندې ستومانه شوې به وه چې زما د زوی نه څه جوړ شو څه و داجي ته خو خفه شوې تا ته ښه پته ده چې نه مې مور شته او نه مې خور شته او په دې ډیلاګونو باندې خو زه د خپل زړه پام غلطومه پامه و بچې اخو ما هسې ووې ستاسو له دواړو نه په دې دنیا کې نور زما څوک دي بچو څوک دي راشه زویه راشه ما سره کښېنه ما ته پته ولګېده داجي چې ته څه ویل غواړې اډر کوه اډر پښتونیاره بچې کبیر دادا له ورشه هغه ورځ نه مې ستا تپوس کولو تا ته ښه پته ده داجي چې هغه خانانو سره زما بیخي نه لګي خو چې ته وې ور به شم خوشحاله اوسې بچو خوشحاله اوسې پام کوه ښځې چې بیا داسې خبره ونه کړي تا زما د زړه نه تپوس کړی دی چې زه د خپل ژوند ورځې شپې څنګه سبا کوم عامر پلاره ته جوړې زما په خبره خفه شوې خو څوک کما اخر مور یما غوسه مې د برداشت نه بهر شي بابا بیا ولې پریشانه یې داسې ښکاري چې بیبي مې ورته بیا څه ویلي دي ځکه خفه یې بچې ستا مور سره خو زما ژوند دی ستا مور ما سره ډېر د مینې ژوند تېر کړو خو چې ته زلمی شوې نو داسې زړه تنګی شوه بچې ستا پلار سره څوک نشي ویلی زه زړه تنګې نه یم څه وکړم بچې چې ته زما یک یو زوی ما ته پته مورې چې ته فکرمنده پسې چې
چې مونږ غریبانان یو، دې نه باوجود هم زمونږ بابا پالنه دار چا نه ښه کړې ده. دا خو زموږ ورته وایم کنه بچې چې د الله د ذات نه ته امید کېږه ما بیا میرې او غریبي د سات پاتا خبرې داسې بس دي که څوک خاناني هم د خدای ورکړه ده که مونږ غریبانان یو نو ته هم د خدای خوښه ده او د الله کارونه ټول د خیر وي بچې. پلوشي بچې زه ډېر خوشحاله شوم چې ته زما دومره خیال ساتې. رښتیا دي بچې چې لوڼه د کور دپاره رحمت دی. بابا ستا نه بغیر زما څوک دي چې زه دې خیال نه ساتم؟ څوک به دې ساتي؟ ته ټیک وې لورې، خو کله کله مې دا یو خبره ډېر پریشانه کړي. او څه خبره بابا ما ته ووایه که نه؟ ګوره بچې چې ته په دې کور کې نه نو دا دیوالونه خو ما وخوري. ځکه بچې چې ته را پردي کور امانت یې. داسې مو وایه بابا، او که چېرې داسې خبرې زه به ستا خواهی چېرې هم پرېږدمه. منم ورونو چې د شرافت زمانه نه ده، خو بیا به خپل حق ډېر په سیاست دی، په سیاست. خان بابا غریب سړی چېړل خو ماله ډېره مزه راکوي. دویمه چېر وخې سر په خپل جغ کې ساتم. خان بابا مونږ د دې علاقې خانان یو، ظلم زمونږ پیشه ده او بدماشي زمونږ جامه ده. خانانو دا د دیشه ده کو شیطان ممان غوږ دې شیطان. بچو هم ستاسو په وجه باندې خو زما خاني قایمانه زما نظام خو د یو کټ ده. تاسو زما جانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې بچیا؟ خیر دی خان بابا، جوړې دې. هلکه ته دا حجرې له ولې نه راځې؟ خان بابا مې راته ویلي چې خان بابا حجرې ته غوښتې او دا دې ازرې ما پښتونیاره بچیا. او خان بابا ستا هغه دوستانو چې ما څومره ګاډي ورکړې دي په کښتونو، هغې خو یو کیسټ هم تر اوسه را نه وړو. ولې خیر خو ده؟ ودرېږه پښتون یاره د خان بابا خبره، مونږ ستا د مخې هغه خوار پړکونه ګاډي ورکړي دي. ته به دومره مهرباني وکړې چې هغه خوار پړکو ته به ووایې چې کش به زر تر زره راورسوي. پښتون یار اشنا، ستا پلار زمان خان کاکا په مونږ باندې ډېر ګران دی، ځکه مې ستا یارانو ته ستا په وجه باندې دومره صبر وکړو. ستاسو خبره زه په سر سترګو منم او د خدای او د انسان اراده یو نوي. خان بابا خو زه خیران یم چې امیر او قادري دا کښتونه ولې دومره ریټ کوو؟ پښتونیاره بچیا، زمان خان زما ډېر وفادار زمیندار دی، ځکه مې د هغه د سترګو دومره لیاز هم وکړو. زه دا ټول کلي ته پته ده زما نوم کبیر خان ده او تاسو زما دین او ایمان ده. قرضداري ته نقصان دی، ما پکې فایده ده او ځکه خو ټوله دنیا وایي چې دا د کبیر خان ده. بچو دامنه د مشرانو قدر به کوئ نو کشران به ستاسو عزت کوي. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम आमिर राजा राजा के न दे राजा के न अले गता څنګه پیښه راوړه خان ډیره غریبي مې ده مې کله یو کشتونو گاډي مراله راکو نو ستاسو به ډیره مهرباني امیر خان آشنا گاډي خو بدله درکو خو زما د خان بابا د اصولو نه خو خبرې کنه او کنه دادا کبیر خان دا پیسه ده دا زما ایمان خان جی زستا د هر وصولونه خبرې ما او کش پرلا ټیم په ټیم را رسوم نو بیا که یو کشت شاټ کو نو دویم به دم سوځېدلی او گاډی به هم نن حجرې ته راولم ودرېدل او کنه او خانانو ومېرېده هلکانو امیر ته ووایه ورته وایاستئ چې د هغه پیکپ خو 11 لکه روپۍ قیمت ده خوښه دې ده ورکړئ چابي چا سره ده دا وخت لکه غوښه پیکپ ورته حواله کړه راځه مبارک شه ډېره ښه خان بابا که زما منې که نه هر څه غریبانان واپس وغواړم دا ګاډي ورته حواله کړه هسې په زور دې زورو مورو ته ولاړ دي څه تاسو خو به دې اصولېږي که نه خبر ده هلکه تا خو په ژوند کې اول ځل ډېره ښایسته خبره وکړه ستا نوم مای خیر زبي او مور نوم دې زیبي و هسې خو نه و که نه وکړې ورپسې اطلاع ته ورته وایې راشي د ګاډي بوځې څه کښتونه خو به ترې وصولېږي اطلاع ورکړه ښځې دا خبره خو دې زه بلکل منم ولې چې دا خانان ډېر بد لحاظه ډېر بد زبانه دي د کبیر دادا نه خو دا ټوله علاقه په اور کې ولاړه ده د امیر پلاره ځکه خو درته وایم چې الله دې زموږ په دې جګړه کې خیر واچي موږ د هغه خانانو زور چرته لرلی شو داسې خبره مه کوه ښځې هر مشکل کشا هغه پاک ساله دی دا کبیر دادا دو او دا غرونه په خدای په خپله توره وخلي د دې انجام به ډېر خراب وي بابا زما خو هېڅ فکر مه کوئ او بیا قبر له خو زوال شته که نه ستا خبره بابا یو ځل به د کبیر خان او د هغه درونو غرور تکبر ته خور سر خورې شي خبردار زویا نه نه ته به د خپل ځان ډېر خیال ساتې هغه خانانو سره به ته پړپنجه نه اچې اوهو مورې تاسې یارېږي یارېږه مه ستا زوی څه ماشوم نه دی که هغې زورور دي نو زما مټ هم برابر دي د هغې د څپېړې جوابه زه په سوک ورکولی شم په سوکه دا څه بدتمیزي ده دا زما لاره ونیوه چې لار درته نه نیسم نو څوکم د ګلونو هار درله واچوم تا له شرم نه درځي خپلې ترو لور سره څوک داسې خبرې کوي شرم راغو خو د دې خبرې نه نه د خپلې خانۍ له تا له ښه پته ده چې زما نوم شرافت دی او چرې مې په ژوند کې د شرافت کار نه دی کړی شرم ماله نه تا له پکار دی مینم کې او غم دی او خوار پړک سره کم چې زم د قرضونو لاندې ګیر دی که زړه مو ښه وي او که بد ما امیر سره مینه کړې او مینه به کوم او بیا ته څوک یې زما تپوس کولو والا خپله لار دې نیسه چغې مه وه لاس چې مات شي غاړې له ځي زما د درلوري زما شرمې خو یو خبره مې واوره چې د هغه خوار پړک د مینې نه به
زړه صبر کې ځینې د مرګ په خوب به یې درله وده کړم. ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږېږي. لاس یې ازاد توره دې تېره. راځه وروره پرېږدې زموږ لاره. امیره داسې زندگی ده د خپلې خېټې غم وکړو او که د کبیر خان د کیسټونو غم. او کنه یار مونږ هم دا یو ټیکسي چلو خېټې دپاره یې وګټو او که دغه خانانو د کشتونو دپاره یې وګټو. السلام علیکم یارانو. وعلیکم سلام. استاد لکه پښتون یاره څنګه یې ښه جوړې ښه جوړې ښه پوهېږې که نه. پښتون یاره ته خو ډېر په غوسه کې خیر خو دی که نه. او کنه یار په تندې مټا غوږ ماتېږي. زما خیال دی معشوقې سره یې بیا لانجه کړې ده. داسې هېڅ خبره نشته امیره او نه مې معشوقې سره جنګ کړی دی خو هغه خانانو ته مې هسې د مازده خرابېږي. وایه وایه یتیمانان هسې م د جړا بله دي. مونږ ته د خپل قسمت معلوم دی. د مطلب خبره کوه. امیره تاسو په ما باندې ډېر ګرانې وئ او کبیر دادا او د هغه زامن هغه ډېر بې رحمه دي. ښه به دا امیره چې خپل کشتونه هغه له په وخت باندې ورسوه. قادره ما ته پته ده چې ته خفه یې چې ستا په زړه باندې مه څه تېرېږي. تاسو ته څه پته ده لوګي د هغه ځای نه خېږي چې په کوم ځای باندې اور بلیږي اور. تاسو ته څه پته ده زه اجرتي په خپله خوښه نیم جوړ شوی. قادر اشنا زما د زړه په تا ډېر زیات خفه کېږي. انګرېز اشنا ما ته پته ده چې تاسو په ما باندې ډېر خفه کېږئ خو په دې ټوله دنیا کې د امیر نه بغیر زما څوک نشته. قادره زموږ باندې هم ډېر ګران دي. قادر اشنا نن ول زړه حال ووایه چې ته اجرتي څنګه جوړ شوې. چې اورېدل غواړئ نو بیا واورئ. حیرانېږه ما غریب کوټیا زه باچا د بیابان یم او بندر د اسمان یم. افسوس افسوس چې د کبیر دادا غلام یم. ته دپاره ما موج نه په دې خو زه هم خفه یم چې کسور د ملنګي دی او سر به نن ته خورې. مخه دې ښه غریب کوټیا چې ملنګي ته پته ولګي چې د باچا سره د ډغروانو سان جام وي. अच्छा साजिदा ما ته پته ولګېده چې دا باچا خان قسم په خدای باچا خانه که ژوندی رانه پاتې شي ژوندی. دا خبره د ملګرو کوم چې قادري په خپل زړه کې دفن کړې وه. داسې وی میرا زما خو دې خبرې ته اړو پام نه و او هغه ته هم دې اورېدلې چې کوم خوا انسان زړه ځي اخوا د انسان خپې ځي. ټیک ته پلوشې خو د مین نه منکر دا خلک په مینه چرته پوهېږي.
چې موتا به په خپل زړه باندې زیږي. او مینې کولو والا خو د چا پروا نه ساتي او بیا زه جینۍ ذات یم. زریشا وایم میرا زه یو پښتون پلار لور یم. زه هر یو قدم ډېر په سوچ اخیستل غواړم. ټیک دې وي پلوشې، د پښتني پېغلې عمده نښه ده. او بیا پلوشې تا د خپلې مینې سره سره د خپلې حیا خیال هم ساتلو. او بیا په دې خبره خو زه ستا د مینې منزل ته نشم رسېدی. داسې خبره مه کوه میرا، په دې باندې به زما دا زړه ډېر خفه شو او د ځان او زما داسې بې بنیاده دیوال مو ودروه. څنګه به نو دروم پلوشې، دا بې بنیاده دیوال خو زما هغه غریبي ده کوم به چې ستا د مینې محل ته ډېر په مشکله رسومه، ډېر په مشکله. زه کبیر خان دادا د خپل پلار په دعا رنګ یما. زه کبیر خان دادا د خپل پلار په دعا رنګ یما. غریب نه ذکر زه نفرت کوم او غریب سره په جنګ یما. لکه خو خان بابا مونږ په تا باندې فخر کوو چې مونږ هم د کبیر بابا زامن یو. بچو زه به در سره په هر ځای کې څنګ تاسو په څنګ ولاړ یم. که ښه که بد وي زه به در سره ولاړ یم. خان بابا ستا بدماشي او دهشت خو په دې علاقه باندې لکه د کرونا د وبا په شانتې خواره پرته ده. خان بابا دا غریب خلک مونږ دومره تکلیف کې اچولي چې زمونږ د یارې پوز هم نشي راښکلی. ولې نه د دې کلي دا غونډ خلک زمونږ د کان بابا کلزاره دي کلزاره. زبردست زبردست. بچو نن تاسو زما زړه خوشحاله کړو. زبردست. برابرې تاسو دا کبیر خان دادا ژوندی وي که نه هیڅ پروا مه کوئ، دنیا به ستاسو په پښو کې وي. امیر اشنا قدر که ستا دوست و نو زمونږ ملګری دی ملګری. پښتون یار اشنا قادر خو زما د ورکوټي دوست و او بیا دته هم ګرانه پیښه شوې ده. یارانو ځکه خو مې ستاسو غوندې ازمرولو ځان او رسولو ځان چې هېڅ غم ونه کړي قادر اشنا، ځکه چې زمونږ او ستا منزل یو دی یو. زه چې ځو د خیره. زبردست. راشه کیله بچیا وامنم ښه. دا ډېر ښه وکړو چې په خیریت سره ته د پار ملک نه دلته رالې خپلې خاورې ته. ته زما د مشر مړ ورور د شاني یې خاوراره. I love you my son. شکیله بچیا خبره واره زما د ازمري بچي دي که نه والله دا خو ډېر نالایقه دي ډېر نالایقه. کله یې دا هم نه وویل چې مونږ د خپل دادا کبیر خان دپاره کور ودانې خپله چېرته بیبې وګورو چې بیبې جوړه کړو. ما تا دپاره یوه ښایسته غوندې چینۍ هم کتلې ده ښه چې زما انګور وي. سرکوزیا چې له ما سره دوستانه پرې نه دی. خان چاچا چا چې څوک نه وي هغه یې خدای وي. تاسو غوندې مشران چې چا وي روک شغبونه. ولې نه د تره زوی شکیل خانه په پیسو نه به
لږه هوا ورکې هوا دا د پیسو زامن دی زه رښتیا ویم پښتون یاره دې خانان د لاسه خو زه 2 سپږمو لرالمه په دې خپله زندګۍ تنګ کړمه چې اخر دا به کېږي څه امیر اشنا خدای دې چاته په کخر شي نو لکه د میږي ورله وزرې ورکي او خدای خو به د دې خانانو نه شر اخلاص کړي که نه پښتون یاره چې دا غریبي انسان ولې دومره بې وسه کي چې سر وینئ خپو ته ځي او د خپو وینئ سر ته ځي دا خانان بدله ما په خوږو پوه کړي وي امیر اشنا خو افسوس چې زما پلار د هغې زمیندار نه دی پښتون یاره زه هم خپلې غریبۍ بې وسۍ تړلی یم او زما پلار هم جنګ جګړې نه خوښوي چې اخر دا به کېږي څه امیر اشنا څوک چې زموږ غریبۍ ته په سپک نظر باندې ګوري نو قسم په خدای زړه مې غواړي چې دا سترګې دې نه بوټې وباسمه پلوشي تا د ما نه مخ واړولو خیر ولې او مخ مې ځکه واړولو چې دا لار ده اخر خلک به څه وایي چې دا څوک دی خلک به خپل کار کوي پلوشي ته د ما د کاکا لورې ما تا سره خبرو کول نه هېڅوک نشي منې کولی خو ټیک ده دا د پښتو رنګه خو نه ده چې زه تا سره لار کې ودرېږم او که ته زما د تره زوی وې نو ته به خپل تره له مونږ کره راغلی وې خپل تره له به خو زه خامخا درځم که د چا زړه ښي او که بد تاسو څنګه خبرې کوئ زه د غم دا ډکه زندګي څنګه یې رقم څنګه چې څومره مې روما نو دومره مې په زړه کې د انتقام اور بلیږي اور قادر اشنا انتقام د خبرې پرېږده مه کوئ ما ته د بزدلۍ دا خبرې غټ په ټول راله وجلې رور دا باچا خان به دا ژوندی نه پرېږدم ژوندی ته قادره چې څه قدم واخلي د احتیاط کوه وا قادر اشنا ول خپل هغه دوست سره ملو شه امیر سره که نه ستاسو خبرې ټیک دي ملګرو خو بیا زه پیشه او زما انتقام پیشه انتقام زه به بچي زه ډېر خوشحاله شوم چې تا زما تپوس وکړو ای کاکا جي بار نه راغلم څه مړ شوی خو نوم چې ستاسو تپوس به مې نه کولو پلوشي بچي راته کېنه ته بچي خلک د هغه خلکو تپوس کوي چې چا حیثیت یو برابر وي څه مطلب کاکا جي زه پوه نه شوم په مطلب باندې ځان وپوهه وه کنې لیونی به شي پرېږده خبرې زما ورانه چای راوړه قده بابا ته وینو الانزې به بچي زما د لور په خبرو باندې خفه کېږه ما ټیک ته کاکا جي د لاس ګوتې یو رنګ نه دي زه نه خفه کېږم الانزې به بچي ستا تره یو پښتون دی او زه په خپله ژبه باندې قایم یم ولې نه کاکا جي ما ته پته چې تا د پلوشي رشته ما له پرګوټوالې را کړې ده قادر اشنا زمونږ شاته ګیدړ نه تېرېږي او دې یار څه دی د کښتونو غم دی پښتون یاره تا ته میلاویږي ته د دې زوره څه خبرې ته لا د خانۍ په نشه کې ودی پرېږدئ مړه دا خبرې ما ته پته ده چې تاسو د خپلې نستۍ د وجې غږېږئ قادر اشنا مونږ غریبانان چې په دې خبرو باندې ټیم تیر نه کړو نو باقي خو اسیم خیر صلاح ده پښتون یاره ته هم دې ته جوړه کړې ده اوس هم در باندې تشې چاڼې خوړې شمه نور څه نه یا لکه تا ما باندې کله د مشتاق کباب وخوړو زه چې نن پکې دا چاڼې صحیح دي ماړه راځئ زه به ورباندې در سره چایم وڅښمه ولې ژاړې ماشومه
دا خو ما د کور دپاره راغوښتې ده خدای ته یې وویلی دا کور ته یو څه وبېخلو کور کې صحیح ده دا څه وې پلوشې زه خو مخکې نه خپل قسمت نه خوارم او تا راته داسې خبره وکړه چې زه خو دې په سوچ کې واچولم سوچ کې خو زه اچولی شوی یم ما د خپل بابا نه داسې خبرې واورېدې او بیا زما د خپلو ځمکه وتښتېده ځمکه دا خبره د ازله را روانه پلوشې چې د نصیب جنگ د غریب سره هر وخت په شور وي چرته زه خوار غریب او چرته هغه خانان داسې مه وایه ما تا سره مینه کړې زه ستا مینه د زړه نه هېچېرې هم نشم ویستې هېچېرې هم نشم ویستې ستا مینه اټل ده پلوشې او زما مینه بې بنیاده زه خو دا سوچ کوم چې زما غریبي به د هغه خانانو امیري څنګه زیر کي امیره چې مینه محکمه وي د دنیا یو طاقت هم نشي وانولی زه رښتیا ویم تاجي ستا په وجه باندې ما خپلې خپې او لاسونه کلک تړلي دي او زما مجبوري صرف او صرف دا ده چې زه ستا په شانتې د یو غریب سړي زوی یم پښتون یاره بچې تا ته څه پته ده چې زه د کبیر دادا نمکخوار یم ستا داجي مړ کېدی شي خو د خپلې پښتو نه نشي اورېدی بچې نشي اورېدی ستا خبره ټیک ده داجي خو زه څه وکړم زما په خپلو دوستانو باندې دا زړه دردېږي ولې چې ستا خانانو ولا دا ژوند تباه کړی دی و بچیه ما ته پته ده چې زما د خان بچي ښه خلکه نه دي خو بچې د هغې خلکو نه واوړه موږ غریبانان یو بچې د خانانو د زور نه یو بچې خپل څادر سره به موږ خپې غځو بچې خپې داسې ښکارېږي چې دې غریب چکوتو ته دا پته نشته چې زما نوم دا د کبیر خان ده او دا زما ایمان ده چې پیسه زما جانان ده داسې وکړئ چې دواړه ورشئ او د دوی نه د خپل ګاډي ودروئ ورځئ که فکر سره کې خان بابا موږ ستا مټي وکړه موږ پوه شه او د هغوی نه ګاډي اخیسته پوه شه و خان بابا غمونه یې مه کوه یا تا ته خو ښه پته لګه چې زما نوم ملنګ جان دی ملنګ جان هغه عمل به ورسره وکړم چې لکه د کلمې به یې ټول عمر یاد ساتي نو بیا موږ ګورو خان بابا چې دا خرسري زموږ کښتونه څنګه نه راکوي همدغسې بچو لکه څنګه چې غریب سړي خبره په خېټه کې نه ازمېږي همدغه شان دا د کبیر خان پیسه هم نه ازمېږي ځکه خو خلک وایي دا د کبیر خان او پیسه زما ایمان همدا زما جانان هلکه لاندې راکوشه کښتونه نه ورکې او ګاډي ته ناست دی راکوشه حیرانېږم ما تا ته جوړېدا پته نشته چې زما نوم شرافت خان دی خو په ژوند کې مې د شرافت کار بیخي نه دی کړی ستا څه خیال و
چې زه به د ګاډي په کشتلو باندې خېټه واچوم. لا مې ټیک وای ځان مناظره نه کوه ولې د مړو باندې سوې تاسو له دا فکر نشته چې زه به خانانو پیسې ورکوم. داسې مه کوئ خان، لږ مهلت راکئ، ټول کشتونه به درته په یو ځای درکمه. ستا څه پته لګي دې چې د خانانو له پیسو نه انکار وکړې؟ ستا څه پته لګي خان دی خو ستاسو په ژبه پوهېږي. پکه مخلو دی باندې پوه شي چې دنه دا ګاډی مونږ بوځو. د خدای لپاره خان داسې مه کوئ. جانیا ته ورته لا ګورې راباندې کوي. باچا خانه ولې خفې؟ خفه په دې مشنا چې زه باچا خان نه دین شوم او نه سادین شوم. څه مطلب باچا خانه؟ زه خو پوه نه شوم. مطلب دا شنا چې ما د کبیر دادا په اشارو باندې هسې دا ټول خپل ژوند تیر کو او د هغه په اشاره باندې مې د ډېرو بې ګناه وینې تویې کړې. باچا خانه ما ته پته ده خانان د چا په کار نه راځي. اچھا رښتیا ویلي دي خانان به بیا سره خانان وي پکې تویېږي د رامبیل شامبیل ګلونه. ملنګه ته باچا خانه ملنګې نه کاترې وایه کاترې. باچا خانه اوس به څه کېږي؟ پرېږده جا پر شا زه تیار یم چې په دې خپله سینې باندې ګولی وخورم. ګورې وتسله ستا د لاسه زما دا دوست اجرتي قاتل جوړ شو. نو بیا ګوره سله دس کوه دزه. ګورې وتسله قادریا دست نه وباسه دزه. پښتون یاره ستا ډېره ډېره مننه چې ستا په وجه باندې نن ما خپل دشمن تخته کو. ولې امیریا څنګه چل دی؟ زما پیسې تا بس هضم کړې. دا کیسټ ولې نه ورکوې؟ څلورم کیسټ ته تا شاټ کړی دی. خان لاس مې لږ تنګ دی، در به کوله. در به کوله څنګه چل دی؟ ولې درته پته نشته زما نوم دادا کبیر خان دی. دا زما ایمان دی، پیسو زما جانان دی. در بکو روزه ونیسه دومره ووایسي چې ورته پته ولګي. ووایې لیلا ته ولې ما نه خفه تر بیا هم ځل شوی؟ ولې به خفه نیم؟ ته سالګرې لرالې؟ ما هم وی کنه چې ما نه څه ګناه شوې ده، خو زه ځانه معافي غواړم. هغه چا رښتیا ویلي دي کلي په زور نه کېږي. تا سره ما دپاره دونه وخت نه خدای خبر دومره لوی ژوند به څنګه تېرېږي. وځه خیر بیا به داسې نه کېږي. هماغه وشو ښځې ته کمې خبرې چې زه دیدم ما ته ویلي چې چېرته ځمکه او چېرته اسمان چېرته هغه امیران او
چېرته مونږ غریبانان بچې دا غم د چا دی پلار دې ټیک وایي زمونږ زړه خوږېږي مونږ ته داسې حالات کې نشو کتلی مورې چې لاس مات شي غاړې له راځي او بیا په ژوند کې خو دا سختې او نرمې وي منمه مېره بچې چې په ژوند کې سخت او نرمي شته خو وخت او حالات پېژندل غواړي د هغې سره سره چلېدل غواړي اله به ناکامیاب د تېغ پوده لاندې وي بیا به دې نه خلک ملامته کوي او نه خپل ضمیر وایا زما زمریه بندیا واوا زبردست یعنی دا خو ماته نن پته ورلګېده تاسو لکه د زمرو په شان په خپل ښکار په یوه چپټه کې اخلی یوه خبره واورو تاسو چېرې زما په خبرو همدغه شان عمل کولو ټول علاقه کې داسې د مور ځای نشته ده چې تاسو ته مخامخ ودرېږي خان بابا مونږ ستا د دې شاړې للمې هغه مضبوط خرندان یو څوک چې زم د ویستو کوشش کوي یا به خپو کې خار شي یا به لاندې راګوزار شي خان بابا دا خو ستاسو معمولي اشاره وه ته مخکې ګوره چې څه به کوو خان بابا دا غریب خلک مونږ خپلې مخې ته چېرته پرېږدو دا غریبانان خو به مونږ همیش د خپلې خانې او د بدماشۍ په جخ کې ساتو پښتونیاره بچه راځه کښېنه هلکانو ځای ورله ورکوي خیر خدا نن خو ډېر په غوسه غوسه کې ناستې له نیم راغلی خان بابا زه خو صرف دې خبرې له راغلم چې ستا دې زامنو زما د دوستانو د خولې نه نوړۍ څنګه وشکوله دې دپاره پښتونیار اشنا چې هغې زمونږ د ګاډو کشتونه لیت کړي منم خانانو چې هغوی ستاسو د ګاډي کښتونه ډېر کړي وو خو د هغوی د غریبانانو خو د رزق درک هم نه لګي د رزق درک یې نه لګي پښتونیاره نو بیا د ګاډو دا سوجونه دې پرېږدي او په غاړه دې کچکولونه واچوي او په بازارونو کې دې خیرونه غواړي ډېرې پیسې به وګټي خانانو په خپله خانۍ باندې دومره مه نازېږئ غریبانان خو که خپلې اوښکې بار ماښام وڅکي نو بیا کې د الله تعالی نه ډېر شکر وباسي خو نه پوهېږم چې ستاسو غوند کې خانان غریبانانو ته دومره په سپک نظر ولې ګوري وایا وایا پښتونیاره بچې ځکه د زمان خان زما د زمیندار زوی نه وی که نه زما دغه زمرو به کوم دلته په منځ سیرونه وي دلته په قبر کښېنه زه بیا هم درته وایم کښېنه نه خان بابا نه که ما خوشحالول غواړې نو بیا به دې د خپل زمري کلک وتړې چې زما هغه ملګري دي نه په ارام پاتې شي لاړم د نه خان بابا دا د کبیر خان چې هیر نه کې پیسه زما ایمان ده ولې د لون خړ خیرات له روان یې چې نه لوټه پیژنئ او نه ګټه
لرې شئ د مخې نه یعنې خبره ده ني امیرا دې خیرات پسې نه خپله جل پسې راغلي خپله جل پسې اجل منګه نه اجل تاسو اخیستی یې زما د صبر امتحان مال پوښتون یاره سلزل ما تا ته ویلي دي چې ما د هغه خانانو نمک خوړلی دي نمک چې دا خبره ده بابا نو بیا تا لاسونه اوچت کا او لور دې مو وخه لور دې مو وخه بابا چې بیا دپاره یو الواد د چا خیرخوا جوړ نه شي چې بیا دپاره څوک د خپلو دوستانو د خط تپوس ونه کړي زه خو تا د دې خبرو نه منې کوم زه خو ستا د ښې سوچ کوم کوم مور او پلار غواړي چې د هغه بچی دی د جنګ او فساد په دلدل کې پروزي داجي څنګه چې ته خپلې پښتو ټینګ کړې نو دغسې زه خپل ضد او خپلې پښتو ټینګ کړې یم نو بیا زه څنګه پښتون شوم داجي چې زما دوستان دې د بېوسۍ په اور کې سوځي او زه دې ورته ګورم پښتون یاره دا ته څنګه خبرې کوې بچې سم پلار یم ستا بد نه غواړم بچې نه غواړم داجي په داسې زندګۍ دې اور پورې شي چې د چا په کار را نه شي الله زما دې مشر زوی ته خو د نیکو هدایت وکړي د نیکو هدایت وکړي خان مشر خان ته ووایه چې د بي بي سي راکي پلار مې ډېر سخت بیمار دی رښتیا وایي خان د ده پلار ډېر سخت بیمار دی که پلار دې مړ شو که نه چې خان بابا ته د پیسو نه وې او جرأت څنګه وکړو چې ته د کبیر دادا حجرې ته بغیر اجازت نه راغلې مرګ پچا خبر نه کوي خان بغیر تپوسه راځي څنګه چې زه تاسو پسې راغلی یم چې دا خبره ده نو بیا واوره راغلی خو په خپله خپوی او زیبا په پردو خپو دا خو به اوس پته لګي چې اوښ په کومه ډډه سوندي داسې کوي زمان خانه بره کښېنه بره راسه ته اوس زما وفادار زمیندار یې بره کښېنه نه خانجي نه ستا په خپو کې خیم خان خانه که زما د زوی نه څه غلطي شوي نو زه درته منت کوم خان نادان دی ناپویه دی خان مات بکا زمان خانه ته زما یو وفادار زمیندار یې
ستا سترګو لحاظ زما وساتلو چې تر اوسه پورې ما ستا زوی ته سخته خبره هم نه ده کړې یعنې زما زمری خو به دی په منځ شلولی و خان جي ما ته پته ده چې تاسو زما د نمک خوارۍ حق ادا کړی دی خو خان بیا هم درته سوال کوم چې زما زوی معاف کې زمان خانه دا ستا عاجزي ته مې کتلې دي ستا وفاداري ته مې کتلې دي ځکه خو تر اوسه پورې هغه ته ما هېڅ هم نه دي ویلي قدر ته پته ده زما نوم کبیر خان ده دا پیسہ دا زما جانان ده او اول و آخر میں مان ده پلوشي ستا د مخ نه خو داسې ښکاري چې یا دې طبیعت خراب دی او یا دې چا سره شور کړی امیرا نه مې طبیعت خراب دی نه مې چا سره شور کړی صرف ستا لیدو ته راغلی ما وی چې تا سره یو دوه خبرې وکړم وایه پلوشي څه چې په زړی هغه ووایه ماله داسې ښکاري زما او ستا د مینې لارې به ډېر زر جدا شي یا خو را پورې ټوکې کې او یا زما زړه معلومې د خدای لپاره پلوشي چې داسې خبره ونه کړي چې زما زړه پرې غورځېږي دا زمانه دا زما او ستا تقدیر فیصله یو طرف ته ستا مینه او یو طرف ته زما د پلار کړې ژبه امیرا زما یوه خبره واوره ما نه زړه صبر کا داسې ښکاري چې تا په زړه باندې ښه ګزار خوړلی دی دې وې لیلا په دې شرابو باندې زه هغه داغ لرې کول غواړم کوم داغ چې زما په زړه لګېدلی دی زما په زړه باندې داسې څه خبره ده چې ته په شراب څښلو باندې مجبوره کړې نسیک تدیک ته ګناه نشته ګناه د وخته څنځلې ونې کوه منم چې دا د زندګۍ دشمن دی خو څه وکړم هغه بې وفا مینې د دې شرابو په څښلو باندې مجبوره کړم دا شراب به ستا زندګي تباه کړي انسان ژوند ډېر قیمتي دی پرېږده لیلا پرېږده که ژوند ګران دی خو د مړي ناکام دی څنګه یې پرېږدم لیلا څنګه یې پرېږدم غلی شه درته وایم نه اورم ستا خبره او نه زمونږ خبرې تا باندې اثر کوي زویا لار دې ټیک وي که نه ته ولې خانانو سره جګړې کې بابا او مورې تاسو ما ګرموئ بس زه نور د بزدلۍ ژوند نشم تېرولی چوپه ما دې اورېدل ښځې مونږ په ده باندې پړي تا خو هغه خبره شوه چې زه ګورم خان ته او خان ګوري اسمان ته دې زمونږ نصیحتونه د خپلې مرۍ پړې ګڼي د امیر پلاره زما زویره څه مه وایه ناپوهه دی خیر دې پوه به شي پوه به شي ښځې چې دې کله
مونږ دواړه د زړه په رنځ اخته کړي. داسې خبرې مه کوه بابا، ستا د وجود سوری دی همیش همیش زمونږ په سر وي. بچې مونږ دواړه خو ته خپل ژوند ساګانې په تا باندې اخلو. ځکه درته یم بچې چې دا جنګ جګړې مه کوه، ولې چې هغه کبیر دادا او دا غرونه ډېر کبرجن او ظالمان دي. خدا میرا چې مخې له راغلی پلوشې نور هم داسې پاتې دي که ستا په زړه څه وي نو ته م ووایه. زه د کبیر دادار ویره یم، خو زما د پلار هغه سره هیڅ قسمه تعلق نشته. پلوشې دا خو هغه کیسه جوړه شوه، څه تاسو خانان او څه کبیر دادا دي. خانان به بیا سره خانان شي، پکې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه. امیرا ما خو تا ته مخکې ویلو که نه چې زه ستا غریبۍ ته سپک نه ګورم او نه تا زه د زړه نه ویستې شم. خانان خو ټول لاغلي، سمو خیال لې حیرانېږئ مه، تاسو ته اوس پته ولګي چې خانانو سره ډغر ووښئ. تاسو ته جوړېدا پته نشته چې زما نوم شرافت دی او په ژوند کې مې چرم د شرافت کار نه دی کړی. منم خان چې تا خو ټول عمر کې شرافت کار نه دی کړی، خو نن چې سره کوم د شرافت کار کوم هغه به دا ټوله دنیا وویني. ته ما نه پېژنې، زه د کبیر دادا نیازبین زوی یم جانې. منم چې ته د کبیر خان نیازبین زوی، خو ګورې زم د خپل پلار نیازبین زویم او دا به نن په دې میدان باندې پته لګي چې ته هوښیار شوې او که زه هوښیار شوی یم. تیار شه خپل مرګ ته.
بې ځایه لالي قادریا دا د څوک قادریا تا موږ یوازې پرېښو کتامیرا تا به وی چې زه یوازې یم زما هېڅ حکم نشته نن دا ټول خانان ستا په خپو کې پراته دي پښتون یاره واقعي چې نن تا ما سره ډېره پښتو وکړه او د دې امیرانو د قرضه خو څه چې د دې د ظلم نه دې خلاص کړمه امیرا امیری او غریبی خو د الله په لاس کې دي د انسان په لاس کې نه دي امیرا د انسان په لاس